که کم انسان په زندگی کې تنگ وي، کاروبار یې نه وي، روزګار یې نه وي او دکانداری یې هغه مخته نه ځي، په کاروبار کې ترقی. السلام علیکم ورحمت الله. محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ لره، الله تعالی مو تل کامیاب او خوشاله لره. دوستانو، د مال او د دولت لپاره یو داسې طاقتوره وظیفه در سره شریکه کوم چې هر انسان له تنگ دستی څخه شکایت لري. انشاءالله دا شکایت به ختم سي. چې کم انسان غریب وي، کاروبار نه وي، روزګار نه وي، د هغه انسان لپاره دا یو عمل کافی ده. انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره به الله د ده له کورنۍ څخه فقر، مسکنت، غریبي ختم کی. الله به دی مالدار کی، د ده روان نسل به الله مالدار کی. او که هر څومره قرضداري پر انسان باندې وي، د هغه د قرضداري د ختمولو لپاره دا یو بهترین عمل ده، یو طاقتور عمل ده چې د غرونو په شان ته قرضدار وي، د هغه قرضداري د ادا کولو لپاره به الله له غیب څخه ستا مدد وکي، ستا نصرت به وکي او تاسو ته به اسباب د هغه قرضداري د ادا کېدلو برابر کی. نو لہذا دوستانو، عمل یو کوچنی عمل ده. که کم انسان په زندگی کې تنگ وي، کاروبار یې نه وي، روزګار یې نه وي او دکانداری یې هغه مخته نه ځي، په کاروبار کې ترقی نه وي، په تجارت کې ترقی نه وي، کور ته پیسې نه وي، انشاءالله دا یو عمل وکړي. د دې یو عمل په برکت سره به الله دومره مال او دولت درکړي چې تر حساب به تیر سي. د دې یوې وظیفې په برکت سره به د الله مالدار کی، غني به دي کی. که زه درته ووایم چې د دې عمل په کولو سره د الله عرب پتی جوړوي، هم په دې کې څه شک نشته، ځکه چې الله پر هر څه قادر ذات. دا وظیفه د دوستانو د الحمدلله علی کل حال، یعنی معنا دا ده چې شکر ده د الله، حمد زوایم د الله، شکر زه د الله ادا کوم پر هر حالت باندې. کم خلق چې حدیث کې مرাজি چې پر لږ مال د شکر ادا کوي، الله پاک جل جلاله په مال کې نور برکت درته چوي. الله تعالی خپل فرمایي و ان شکرتم لازیدنکم. کم انسان چې شکر گزار اوسي، پر خپل زندگی شکر ادا کوي او پر خپل مال او دولت شکر ادا کوي، الله وزي نور ورزیاتوم، زه نور مال او دولت ورکوم. ګوري دوستانو، هر کس دا وایي چې ماته د الله به انتها زیاتې پیسې، حلال مال دنیا راکې او زه د مالدار سم. خو د هغه انسان لپاره چې د مالداري کم شرایط دي، هغه باید په ځان کې موجود کړي. اولین ورته ګوري حدیث کې مرাজি که یو انسان غواړي چې زما پیسې، زما کاروبار دي ترقی وکي، هغه د صدقې شروع کړي. نو تاسو په ګارنټي سره زه درته وایم، یو ځل وازموئ، تاسو صدقه خیراتونه د خپل وس مطابق، ضروري نه ده چې ته په زرا او په لکاو خیراتونه کوي، د خپل وس مطابق خیرات، د خپل وس مطابق صدقې شروع کی. زه درته دا ګارنټي سره په علل اعلان سره وایم چې ستا په مال کې به زیادت راځي، کمښت والله که راسي. ته صدقه د الله په لار کې ورکوه، غریبانو مسکینانو ته ورکوه، الله به ستا مال نور هم زیات کړي، الله به ستاسو په مال کې نور هم برکت در واچوي. دوهم، هر هغه انسان چې څومره آمدني او څومره کاروباري او څومره رزق راتلی، پر هغه د شکر وباسي. چې څوک پوښتنه جنو کې چې څنګه د کاروبار دی، وا شکر الحمدلله. یو انسان پوښتنه چې وکړي څنګه زندگی دی، د روزګار درته ورته الحمدلله. په دې الحمدلله سره الله دومره خوشاله کیږي چې نور مال هم درکوي، نور هم در زیاتوي، نور هم ترقی در نصیب کوي. دا دوه اعمال په زندگی کې جاری وساتئ، عمل ور باندې وکړئ، ان شاء الله زه درته د دې ګارنټي در کوم چې الله تاسو مالدار کوي. نو دوستانو، دا عمل ده، دا به څه وخت کوي؟ دا وظیفه اسانه ده. لمونځ دی وکئ، مثلا د سهار لمانځه نه بعد، د ماښام لمانځه نه بعد، دغه دوه وخته یې کوه. سهار لمونځ دی وکئ، ماښام لمونځ دی وکئ، بس دا وظیفه 50 واره وایه. یا داسې یې وکئ، د زندگی معمول یې وګرځوه چې هر وخت فارغه وي، هر وخت مثلا یوازې روان وي، هر وخت په مجلس کې څوک نور در سره چې ستاسو وظیفه یې در خرابه کړې وه، دا وظیفه کوه. له هغه نه بعد دعا کوه، الله تعالی ته لاس پورته کوه، یا دغسې په زړه باندې مثلا لاس نه کې پورته هم دعا کوه چې الله د دې آیات په برکت، د دغو تورو برکت سره فقر، مسکنت زیات له دې څخه نجات راکړي. یا مثلا د سهار لمانځه نه بعد 50 واره،
د ماښام د لمانځه نه بعد 50 واره د هغه نه بعد دعا کوه انشاءالله دعا به دې الله قبوله کړي. یا داسې کوه چې د کاروبار پر طرف باندې ځې دا وظیفه وایه د هغه نه بعد په خپل کاروبار تجارت روزګار باندې شروع کوه چې هر څه دې دوکانداري وسې هر څه انشاءالله په هغې کې به الله تعالی درته برکت واچوي. یا چې کور ته راننوځې دا وظیفه ووایه په خپل کور کې په خپل سرای کې یې جوف کوه انشاءالله الله تعالی به ستاسو له کور څخه فقر مسکنت غریبي د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي. نو دوستانو وظیفه ډېره اسانه ده له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر بلې وظیفې د خدای په امان پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله.